الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. نن موضوع دار شعر او د شاعري متعلق ته ځکه چې دنیا کې ډیر خلک شاعران دي او شاعري کوي، نو دی وجه نه قرآن کریم کې الله جل جلاله عم نواله والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. دغه آیتونه چې کله الله جل جلاله عم نواله نازل کړلو نو په صحابه کرامو کې شاعران ډیر وو. نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صحابه کرامو کې شاعران ډیر وو، خو لیکن د درې مشهور شاعران وو چې یو کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه او یو عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنه او دریم نمبر کې څوک مشهور شاعر حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه. د نبی صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله قرآن کریم کې د شاعرانو ولا مذمت بیان کړی ده او موږ شاعران یو او باقاعده جړیدو چې کله نبی صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شولو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل جنای تاسو ولا استثناء شوی ده، کوم ښه شاعر وي ښه شاعري کوي هغه ولا استثناء شوی ده قرآن کې، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هغه ولا استثناء شوی ده چې هغه خپل شاعري کې خ اشعاری هغه ولا استثناء نشوي ده. بی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلو صحابه کرامو ته چې کلم تاسو شاعری کوي نو شاعری کې خ شاعری کوي څنګه دی الله ولا حمد وی او نعت وی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولا اوصاف ورکی دی اسلام دی غلبی ولا خبری وی ورکی دی دین ولا خبره په خپل شاعری کې خلکو ته پیش کوي. خو لیکن شاعران عمومی طور باندې خپل د خیالات خبرې د سوچ ولا خبرې او ذهن کې څه رچی هغه خلکو ته بیانې تخیل ولا خبرې ټولې کوي او قرآن کې رچی چې دا ګرځي په دغه ځایونو کې داسې خوشکې ځایونه وي په هغه ځای کې ګرځي حیران او پریشان او ځان سره شعرونه یي. الم تر انهم فی کل وادی یهیمون، داسې وادیانی څه ګوري خشک زینه ګوري هغه کې به دا لګي ځان سره شعرونه یو صرف د تخیل ولا خبري وي، حقیقت کې څه نه وي ورکی. او شاعری کې یو کمال دا هم ده چې بعضی شاعران داسې کوي چې هغه خپل تخیل سره په چا باندې چا مذمت کوي، په چا باندې تنقید کوي، چا ولا کمی بیانوي، هغه کې دروغ ته هم کله مبالغه ورکی راشي، بهتان هم ورکی راشي. نو دغه شی ته شاعری نبی صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی چې دا شی ته شاعری مه کوئ. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولا یو صحابي د غي زموږ ورځي په سفر باندې تلو، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو شاعر ولیدو چې ځان سره شعرونه یلو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلو چې دا شیطان متمر پرېږدي، دا معنی منی کوي ځکه چې دا شاعر دا خدا بد شعرونه یي، فسق او د فجور ولا شعرونه یي، د فحش ولا شعرونه یي. دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو چې دا شیطان ماته نږدې مر پرېږدي. او یو بل حدیث ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو شاعر فحش فسق د فجور ولا د دروغ ولا خیالات ولا صرف شعرونه یي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې دا د دې شعرونو نه بهتره داره چې دا سړی د خپل خېټه دی ویني او د زوینه ډکه کی نه دا څه دا سړی شعرونه یي. څومره صح وعیدی بیان کړی ده.
او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به شعرونه خوخمو او کله کله بیلم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ شعرونه اوریدلو بهم کله کله بیلم. ډیر داسې صحابه دي چې هغه به باقاعده شعرونه یلو هم او کله چا یلی اوریدلو به هم. نبی صلی الله علیه وسلم بذات خود حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ ولا شعرونه به اوریدلو ځکه چې به دی الله ول حمد و نعت بو او نرنګ دی الله رسول تعریفونه بو دی دین اسلام دی غلبې ولا خبرې به ورکی څه شعرونه بو. دیو جنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې یو گورنر عمر صاحب لګولیو نغه به شعرونه یلو به د فسق او د فجور ولا شعرونه بیلو. می عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه گورنر دی و دین لری کړو چیرې ته و دین لری شزکه ست د فسق او د فجور ولا شعرونه یي. او همدارنګ عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه سور عادل سړی تیر شوی هغه زمانه کې سړی و هغه باندې فسق او د فجور ولا غ کولو دا شعرونه بیلو. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه د خپل علاقین لری کړلو جلوتن کړلو چیرې ته د ګډ وډ شعرونه ویلی یي. دیو جن علماء څنګه چیرې یو شعر یو سړی یو شاعر واګه فسق وی فجور ولا بحی ولا خبري وی ورکی اسی تخیل ولا خبري وی حقیقت ورکی سم نوي نه دغه شی ته شعرونه یل دا ناجایز دي دا جایز نه دي. او که خ شعرونه یي زبردست شعرونه یي څنګه کې دی الله رسول ولا صفاتونه وی او همدارنګ دین اسلام دی غلبي ولا خبري به دغه شی ته شعرونه یل دا جایز دي.